او جی کامریډ انور زیب د مترقي دانشور او ته خواست دی چې هغې ملګرو نن موږ تاسو ټول د سلیم صاحب سلیم ناشاد صاحب په سلي باندې موجود یو حاضري هم کړې ده. سلیم ناشاد صاحب شخصیت چې دی نو هغه ګڼل کېږي شخصیت بالکل هغه د هغه یو سیاسي نظریاتي فکري حواله هم و او د هغه ادبي حواله هم و. سلیم ناشاد صاحب چې دی نو هغه ډېر په بې سر و سامانه کې هغه خپل د هغه د ادبي هلې ځلې او سیاسي هلې ځلې په هغې کې هغه د یو لحظې دپاره هم چې کوم دی نو هغه نور راوست او د هغه څه ارمانونه ما سره خو به اکثر په دې باندې دغه ټلیفون به هم کوو چې کله به لیدل کتل هم وشو. د هغه دا یو ارمان و چې په دې ملک کې د ترقي پسندو خلکو د انقلابي خلکو او د هغه خلکو چې هغه یې په دې ملک کې طبقاتي جدوجہد کوي پکار دا دی چې د هغې یو خپل پلیټفارم په دې حوالې سره د هغه ارمانونه هم و صرف ارمانونه یې نه وو په دې حوالې سره د هغه د عملي کوششونه هم جدوجہد هم کو عملي کوششونه هم کو او په رابطو کې اکثر ما به ورسره دا خاندل چې تا ته دا پته نشته زموږ خو خواهشات خپل ځای خو دا کوم دور دی کوم حالات دي او د دې حالاتو د دور نه علاوه چې کوم زموږ ماضي دی او بیا په هغه ماضي کې څنګه زموږ یو شعوري نیوکلیس و هغه څنګه مات شوی دی او د هغې نه پس د راغونډېدو چې کوم زموږ ارمان او خواهش دی نو هغې کې به لږ وخت لګي هغې کې به د جلدبازۍ نه کار نه نو هغې کې به لږ وخت اخلي موږ تاسو چې هر ځای یو په هر پلیټفارم کې موجود یو که هغه سیاسي پلیټفارم دی که هغه ادبي پلیټفارم دی موږ دی کم از کم یعنې دغه سوچ او فکر چې کوم زموږ دی طبقاتي جدوجہد یا د انقلابي جدوجہد موږ دی کوشش کوو او خپل قوتونه دی جوړ کړو حالات چې دی یعنې معاشره ټولنه او سماج چې کوم دی د هغې خپل څه تضادات وي او د هغې خپل څه لوازمات او ضروریات وي سماج به داسې شعوري نیوکلیس او داسې قوت په یو مرحله خپله جوړوي مطلب دا دی او په هغې کې زموږ ستاسو به یو مهم کردار وي مطلب دا یو بحث مباحثه به هغه سره باقاعده کېده زه دا ګڼم ملګرو چې د هغه دا شخصیت داسې و چې یو خو هغه طبقاتي جدوجہد هم کو د قامي چې کوم زموږ مسایل دي ستونزې دي مشکلات دي یا زموږ دا موږ پښتانه چې د کم ولایتو نه تېرېږو د زمانو راسې عموما او د سرپاسه څلوېښتو کالو راسې خصوصا یو خو دا و چې قامي چې کوم دغه دویم دا چې طبقاتي کم تضاد و یا کم دغه په دې کې هغه یو وحدت ساتل ډېر خلک داسې چې هغه یا خو بیخي کام پرست دی او کام یې راغستی او یا ډېر خلک داسې چې هغوی صرف په طبقاتي خبره کوي او د قومي کم تضاد چې دی یا د قوم چې دغه دي غوښتنې دي یا مسایل دي هغه پرېږدي یعنې زموږ دا رور چې و زموږ دا کامریډ او ملګری چې و ده کې دا یو کمال و چې ده دا دواړه څیزونه راغستي او په دې کې یو وحدت قایم کړی و یو توازن یې قایم کړی او توازن هم د هر چا د بس کار نه نو دی خو ډېر داسې نهیب و نظار هم و دی داسې ډېر د بې سر و سامانۍ کې خو ده کله هم چې کوم دی د هغې اظهار نه دی کړی دا واحد داسې یو کس و چې ده سره مونږ کله هم میلاو شوي یو نو ده د خپلو مسلو ذکر نه دی کړی ده د خپلو مسلو دپاره محنت کړی دی او سماج دپاره دغه کړی دی ده د خپلو مسلو هېڅ څه ذکر نه دی کړی ده د کام د مسلو ده د محنتکشې طبقې د مسلو ذکر کړی دی ذاتي ذکر ده کله نه کړی دا موږ د ده سوچ او فکر یا ده چې څه کول موږ د یو قافلې خلک یو او د هغه سوچ اوس دی خو موږ سره نه دی یعنې بدني طور خو د دا سوچ او فکر چې کوم دی نو هغه به اوس هم په مخ کې وړو موږ تاسو ټول که تاسو څوک ادب کې یا موږ سیاست کې یو دا زموږ ستاسو موږ د ده سوچ او فکر وارثان یو دا به په مخ کې وړو انشاءالله او زه خپلې خبرې بس په دې را دغه کوم چې ده ته زه